کار دا خبره یاد شي چې ټول خلکو تر غوږو پورې ورسي. نشست هماهنگی مسئولین محلی با نمایندگان رسانه‌ها و خبرنگاران در غزنی برگزار شد. در این نشست شماری از مسئولین ملکی و نظام ادارات محلی حضور داشتند و روی هماهنگی بیشتر میان نهادهای حکومتی و خبرنگاران و بهبود روند اطلاع رسانی بحث و تبادل نظر صورت گرفت. آمر امنیت قماندانی امنیتی غزنی در این نشست از همکاری همه‌جانبه با رسانه‌ها و خبرنگاران اطمینان داده و نقش رسانه‌ها را در انعکاس واقعیت‌ها و آگاهی‌دهی به جامعه مهم عنوان کرد. د ټول ولایت په کچه خبر درته کوم هر هغه چیرې زموږ هغه رسمي رسنۍ رسمي تلویزیونونه رسمي مطبوعات او ولاسې چیرته ځي موږ ټول امنیتي مجاهدینو ته خبره کوو چې هلته له تاسو سره همکار واوسي هلته د همکاري درسره وکړي هلته مواد درسره پیدا کړي هلته مو ستاسو د تامین امنیت لپاره دغه وکړي. مطلب د غزني ولایت په ټول امنیتي مجاهدینو باندې غږ کوه چې هغه رسنۍ چې د اسلامي نظام په چوکاټ کې کار کوي د هغو سره به حتما د انشاءالله همکاري کوي. په واقعا په ټوله کې ډېره یوه په زړه پورې غونډه وه او خبریالانو ته د امنیتي چارو یا په ټوله کې د امنیتي ارګانونو په استازولۍ باندې پوره ډاډ ورکړل شو چې هر نوع خدمت چې د مسؤلینو له طرفه وي یا په ټوله کې د امنیتي او کشفي ارګانونو له طرفه وي هغه به انشاءالله له خبرنګارانو او ملګرو سره پاتې وي او همدارنګه به لا انشاءالله زیاتیږي. از سوی دیگر کمیته مسئولیت خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌ها برگزاری چنین نشست‌ها را در بهبود روند فعالیت‌های رسانه‌ای مؤثر دانسته و از بهتر شدن وضعیت کاری خبرنگاران در این ولایت سخن گفتند. در این جلسه امروز آمریت امنیت یعنی یک بخش بسیار مهمی امنیتی با حضور خبرنگاران تعهد سپرد که تمام مشکلات خبرنگاران و همچنان موضوع رسیدگی به چالش‌های خبرنگاران و مشکلات خبرنگاران از آدرس امنیتی رسیدگی میشه و همچنان رئیس اطلاعات فرهنگ اعلان آمادگی کرد و تعهد داد که ما متحد و مصمم به هستیم که ارائه دقیق اطلاعات صورت بگیره از تمام ادارات محلی غزنی و ما مطمئن هستیم ان شاء الله که ادارات محلی در قسمت با ما همکاری میکنه. این جلسه که امروز برگزار شد بسیار موثر بود. صحبت‌هایی که حرفایی که خبرنگاران و مسئولین رسانه‌ها داشتن با مسئولین در جریان گذاشتند و مسئولین یک بار دیگر در قسمت همکاری و هماهنگی با خبرنگاران ولایت غزنی تجدید تعهد و پیمان کردند. امیدوار هستم که این نشست‌ها هرچی بیشتر برگزار شود. مسئولین محلی نیز نقش رسانه‌ها را در انعکاس مشکلات مردم، آگاهی‌دهی عامه و تقویت ارتباط میان حکومت و شهروندان مهم دانسته و بر ادامه همکاری با خبرنگاران تاکید کردند.